وزه چې کله هم خپل ملګری وینم په خوب کې نو هغه د جهنم په اور کې سوځول کېږي او هغه چغې وهي او مرسته غواړي. حسن عبید د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ټول ویډیوګانې ختمې کړې او د خپل ټول مسلمانانو وروڼو دپاره یو پیغام پرېښودو. نن دا ویډیو ما سره ټول ضروري تر اخره پورې وګورئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. په سکرین به تاسو له دا یو ټیک ټاک اکاونټ ښکاري او بیا به دغه بل یو الګ په نظر راځي حسن عبید. دوی ډېر زیات فالوور وو خو دوی څه وکړه دوی د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ټولې ویډیوګانې ختمې کړې. ادي ملګرو پوښتنه وکړه چې آیا تا ولې داسې وکړه چې د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه تا ټولې ویډیوګانې چې کومه دي دا ختمې کړې. نو واپس دوی څه وکړه دوی یو پیغام پرېښودو چې زما یو ملګری څه وخت مخکې په اکسیډنټ کې وفات شوی و او هغه څه په خوب کې وینم چې هغه د جهنم په اور کې سوځولی کېږي او هغه چغې وهي او مرسته غواړي. د دې د هغه لپاره څه صدقه ورکول شروع کړه. څه ورځې پس دی و چې بیا هم دغه خپل ملګری په خوب کې وینم چې ډیزل ګرمه وسپنه چې کومه ده هغه راغسته کېږي او د هغې په غوږونو کې ور اچولی کېږي. نو دا وایي چې یار دغه خوب زما نه هېرېدو. بیا ما څه وکړه په خوب کې زه د خپل ملګري نه پوښتنه کوم چې آیا تا خو به مونځ هم کوو د اخلاقو نه هم ډېره ښه وې د هر چا خیال به دې هم ساتو آیا بیا تا سره داسې ولې کېږي؟ نو هغه ته په جواب کې وایي چې میوزیک ما به داسې کوله چې زما یو پروفایل و او په هغه پروفایل باندې به ما میوزیک کم چې دی هغه اپلوډ کوله. نو چې کله نه هم هغه میوزیک څوک ګوري نو ما ته د هغې سزا دلته میلاویږي. د کله نه چې زه وفات شوی یم زما نو ما ته هم دغه سزا میلاویږي او بار ما سره داسې کېږي. نو حسن عبید چې کوم دی د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ټولې ویډیوګانې چې کومې دي هغې ختمې کړې او واپس یې خپل ټول خلکو ته ویل چې تاسو ټول ته ریکویسټ کوم پلیز چې زما ویډیوګانې چا سره هم په موبایلو کې ورسره دي دا ټولې ډیلیټ کړئ. هم بیا دې څه وکړه دوی بیا غوښتل چې زه خپل ملګري د پروفایل ختم کړم په کومه کې چې د هغې دغه میوزیک والا دغه ګانو والې ویډیوګانې دي چې دغه ټولې زه ختمې کړم. خو دوی څخه نه پاسورډ او نه سره اکسس و چې دغه خپل ملګري د اکاونټ ختم کړي. دوی د هغې لپاره یو کس وغوښتو څه پروفیشنل کس یې راوغوښتو چې ته زما د دې ملګري دا اکاونټ چې کومه دی دا په څه طریقه ختمې کړه. نو دوی څه وکړه د هغې خپل ملګري هغه اکاونټ یې هم ختمې کړې او خپل اکاونټ یې هم هغه څه ختم کړه. واپس ټول د اکاونټ تاسو سره شریک کوم او واپس ټول مسلمانانو ته دغه یو خپل پیغام پرېښوستلو. اوس که ما ورته سوچ وکړو دوی زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره یو غټ پیغام پرېښوستلو موږ ته چې موږ نن سبا کې په څه کې روان یو مطلب په برناکه موږ که ټیک ټاک ولاو کو برناکه که موږ ګورو خلک به ګډېږي لکه مطلب موږ وګورو موږ مسلمانانو بیا به موږ پښتانه هم ووینو چې ټیک ټاک موږ ولاو کو موږ حیران شو چې د خلک په دې کې ګډېږي ولې لکه مطلب څه چل دی او بیا به هلته میوزیک هم لګولی. آیا موږ دونه سوچ نه کړو چې موږ د دنیا نه یو ورځ هر یو ژوند سره به د مرګ د ذایقه څکو دی. نو که چېرې موږ دنیا نه لاړ شو نو بیا به موږ څه به زموږ سره کېږي دغه ویډیوګانې به چلیږي. موږ په دنیا باندې هم ځان ذلیله کوو د ټیک ټاک د یو څو فالوور دپاره سوشل میډیا دپاره میوزیک هم لګولی موږ هغې لپاره ګډ شو څه نه کوو. اول خو موږ له پکار نه ده چې موږ داسې میوزیک ویډیوګانې اپلوډ کوو خو خاص کر کم سینګران چې دي مطلب ساده پښتو کې ورته موږ ډمان وایو. نو که د هغو کوم اکاونټ چې هغو ګانې اپلوډ کوي ګانې خجي د خپل اکاونټ ته نو دنیا کې خو هغه واسې هغو دا نه پرېږدي خو د هغې کار روزګار دی. خو زه به داسې ویم چې دې خلکو ته تاسو په خپل اکاونټ کې چې خامخا د اډمین وساتئ. نو چې اډمین که چېرته دغو د دنیا د تلو نه پس د مرګ نه پس واپس دغه اډمین څه دونه اکسس وي چې دوی د مرګ نه پس دغه ټول اکاونټ یې راواخلي یا صحیح استعمال وکړي دغه او یا مکمل ورله دغه ختمې کړي. امید لرم دا نن ویډیو څه خوښ شوي د ویډیو را سره لایک هم کړئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چې د نورو ملګرو ته هم دا ویډیو ورسي. چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان.